جاپاني مؤسس ناکامورا چا وواژه؟ قاتل یې هم معلوم دی، خو بیا هم هیڅوک غږ نشي کولی. سلام او مینه قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پرون سهار په مرکز جلال آباد ښار کې د PMS په نوم د جاپاني خیریه موسسې په رئیس ډاکټر ناکامورا چې افغانان ورته د کاکاموراد لقب ورکړی، نامعلوم وسلوالو په برید کې وواژه چې د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړې ده. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ خاصتا ننګرهار کې د کرنې د اوبو لګولو پروژې مخته وړلې چې د ښو خدمتونو په خاطر جمهور رئیس اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی و. د ناکامورا وژنې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو او چارواکو ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې څوک د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوي یا وژل کیږي او یا تختول کیږي او یا د فعالیتونو مخه نیول کیږي. خو دوستانو، نن په دې ویډیو کې دا حقیقت بیانوو چې دا چا وژلی دی. آیا رښتیا هم دا د طالبانو یا د نورو کړیو کار دی او که نه همدې دولت کې غله شتون لري؟ ډاکټر ناکامورا باندې چې کوم ځای برید وشو، دا د ننګرهار ولایت مقام سره شاوخوا 2 کیلومتره مسافه لري. حساسه او په امنیتي لحاظ مهمه سیمه ده. د عیني شاهدانو له وینا برید کوونکي له برید وروسته ولاړو، بیا یو بل ته وویل چې ووژل شول، ځئ چې ځو، او په ښه ډاډه زړه موټر ته وختل. پوښتنې دا دي چې د ولایت سره نږدې څنګه په دومره ډاډه زړه داسې پیښه رامنځته کیږي؟ قاتلین بیا هم د مقتول د مرګ انتظار کوي او تر هغې نه تښتي تر څو پورې چې دا وویني چې مړ شو. بیا چې موټر ته خیجي نو په کومه ځي؟ په ځمکه ننوځي که هوا ته خیجي؟ دا خلک څنګه او ولې دومره ډاډه وو؟ آیا دلته هیڅ عسکر نه وو چې لږ تر لږه دومره وګوري چې خلک په کوم طرف لاړل؟ که شاته تللي وي هم امنیتي کمربند، که مخکې تللي وي هم امنیتي کمربند. موټرسایکل یې بندې کړې، ځای په ځای امنیتي کمربندونه واچول. د تالاشۍ په نوم د هر قسم موټرو د معلومولو لړۍ پیل شوه، مګر بیا هم پیله بې نتیجې. د ننګرهار والي صاحب لګیا دی، کله پیښه تحلیلوي او کله د ناکامورا د وژنې فقهي اړخونه څیړي. دا بیچاره خبر نه دی چې د مسؤلیت څه دی. دوستانو، زما د خبرو مطلب دا دی چې دښمن د افغانانو په منځ کې موجود دی. باید چې سختې پلټنې وشي او هر اړخیز چڼیز عملیات وشي او دښمن ونیول شي، تر څو د دغه محسن یعنی کاکاموراد چې خپل نوم یې ډاکټر ناکامورا دی، د هغه قاتلین د قانون منګولو ته وسپارل شي او سخت نه سخته سزا ورته ورکړل شي. درویش دوراني وایي دښمن په زوره ننوت په کور د پښتانه، خو دغه کار یې هم وکړه په زور د پښتانه. دوستانو، دا ظاهره خبره ده چې غل د افغانانو ترمنځ موجود دی، که نه نو د بهر نه به څوک زړه ښه کړي چې راشي او دغسې کارونه وکړي. مننه کوم قدرمنو دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. په دې هیله چې تاسو به زما په مقصد باندې پوه شوي یاستئ. مهرباني وکړئ موږ سره خپل نظر خامخا په کمنټس کې شریک کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریک کړئ چې دا حقیقت تر هر چا ورسیږي. زموږ چینل در سره سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.